جوړ په خیر څه دي خیر و خیرات دی څنګه دي سودا دي کړې ده په څو څو یې رنګه زه هغه په پیسو یې نه رنګوم نو څنګه مفت یې رنګه څنګه مفت رنګه دلته له پرونه راایسته له 12 بجو راایسته ځکه دا اوس دا د سیلاب ځپلو هغه بوټونه په مفت ورته رنګوم نه پیسې بل کوم وس نه لرم دا د سیلاب ځپلو نږدې ورسره څنګه کوې زوی ډېر جالبه ده والله ډېر جالبه ده تا ول چې پیسې نه غواړې ځینې نه پیسې نه غواړم له پرون تر 12 بجو له 12 بجو تر د ننه پورې دا د سیلاب ځپلو بوټونه ورته په مفت رنګوم نه نور پیسې شی لرم چې اوس مې نشته د سیلاب ځپلو بوټونه ورته یعنې په دغه خاطر چې نور کومک نه شي کولی دا کومک دی چې د سیلاب ځپلو سره یې کوې څو جوړې دي د پرون راهیسې چې څو جوړې رنګ کړي دي 15 یا شپږ څلوېښت دغونه دي 15 شپږ څلوېښت جوړې دوستانو دا ماشوم پرون راغلی دی دلته کمپ ته د پرون 12 بجې څخه راغلی نه د پرون 12 بجې څخه دلته راغلی دی د سیلاب ځپلو وایي نور واس مې کار نه کوي بس دغه مفت دا بوټونه ورته دغه کومه بوټونه ورته رنګوم وایي دغه کومک مې دی دغه کومک خو به ورسره دغه کړم ورسره وکړم او د پرون رئیس یې 15 وایي که شپږ 40 جوړې بوټونه مو دغه کوي پلار دې څه کار کوي ته ولې کار کوي پلار لرې نو پلار دې ولې کار نه کوي عمل لري مریض دی عمل لري موټر څه کوي الله معتاد دی دی د خپل کور نانور دی دوسته زه یې پوښتنه در څخه کوم که ته پوه شې چې ستا یوه دعا قبلیږي او یا درته وایم چې وایم ستا غټ ارمان څه شي دی چې نن څه شي پیدا کړې ته خوشحاله کېږي زه دا نن چې شی پیدا کړم چې کور ته یوسم یا چې څه شي پیدا کړې چې کور ته یوسم غوړي پیدا کړم لږ کور ته یوسم چې داسې ډوډۍ کور ته یوسم یو لاس دانې دغسې یو بل شی لږ چای لږ بوره دغسې دا غواړم چې کور ته یوسم خو چې هېڅوک راسره نه کوي په کلي کې هر څوک چې راځي خپل جواب ورکوي دا زموږ په کلي کې چې دغه څوک چې مستحق دي د هغو نومونه بیخي څوک یې نه نیسي بعضې هغه خلک د ځان نوم ثبتولی چې یو زه په کور کې د غټ یم چې هر څه موږ ځو د موږ نومان څوک نه نیسي هېڅوک کومک نه در سره کوي و چې نن غټه هیله دي څه شي ده چې د مازدیګر کور ته څه شي ویسې ډېر خوشحاله کېږي لږ غوړي یوسم ښه خوشحاله کېږم چې غوړي یوسې ډوډۍ یوسم په کور کې مو غوړي نه درلودله نه دا نن مو د همسایه کره لاړو تنکۍ خور مو ولګل هسې مې ایستې لږ غوړي راکړه موږ د یو شی د دغه پخه کړو زما تنکۍ خور ته یې جواب ورکړی چې زموږ خپله پاته که ته یوه دعا خدای پاک ته وکړې نن څه شي ځینې غواړې نن چې دعا وکړم د غوړي ورته غواړم چې پیسې پیدا شي راته ډوډۍ غواړم چې خدای ما ته پیسې راکړي زه کور ته ډوډۍ وړم هغه غوړي وړم لږ د وچ چای وړم چې دغه شیان ویسې څونه خوشحاله کېږې ډېر بیخي دا څونه دعا مې زده ده او دا څونه هر شی مې چې کړی ډېر بیخي خوشحاله کېږم چې هر څوک یې راسره وکړي ټول عمر به ورته دعا کوم ته نه ټول عمر به یو نن نه دا ټول عمر هم په لمونځ کې هم په هر شی چې په هر شی کې به ورسره دعا کوم یعنې غټ ارمان دې دغه دی چې کور ته یوه ډبه غوړي ویسې دوستانو تاسو وګورئ زموږ د یو ماشوم په څوم صنف کې مکتب وایه په څوم صنف کې دا نن ما له مکتب چې اجازه اخیستې په څلورم صنف کې د سیلاب ځپلو په خاطر دې اجازه ورځینې اخیستې دغه ته یې پرون مکتب نه و خیر رخصتي و د رخصتي پرون رخصتي وه د رخصتي د خاطر راغلی و او نن یې د مکتب د سیلاب ځپلو دپاره یې دغه راخیستې وه
رخصتي راخیستې وه چې ولاړ راسې دلته کمپ ته او د سیلاب ځپلو بوټونه ورته رنګ کړي. دا ستا دي؟ د ژوند غټ ارمان یې دا دی چې نن دغه وکړي غوړي کور ته ویسي او وایي که تاسو واورېدله ما پوښتنه چې که ته د خدای پاکه څخه نن یو دعا وکړې او د خدای پاکه څخه څه شي غواړې. د په جواب کې راته وویله چې زه د خدای پاکه څخه یوه ډبه غوړي غواړم چې هغه خوندې مې وه هغه خور مې نن د همسایه کور ته واستوله او غوړي یې ورته دا دی. زه به د غوړو پیسې هم درکړم، دا د غوړو پیسې، دا د غوښو د دغه پیسې. صحیح شوه؟ دا دی چې تا دونه کاکګي وکړله چې دا 2 ورځې د سیلاب ځپلو دغه کې دا د یا هم د غوړي پیدا سوله، هم د غوښ پیدا سولې، هم د چای بره پیدا سوله او هم وچه ډوډۍ پیدا سوله. صحیح شوه؟ دا ستا هم بوټونه رنګ سوله. بس خدای پاک دې داسې احساس هر چاته ورکړي. یو ماشوم راځي د مکتبه څخه رخصتي اخلي، ډېر جالبه ده والله، د اندازې څخه زیات ماته خپله د اندازې څخه زیات جالبه ده چې یو ماشوم دومره احساس ولري. بس دا خو د خدای پاک ورکړه ده، دا احساس د خدای پاک ورکړه. بس خدای دې راته وساته. زوی په څوم صنف کې یې؟ په 4 صنف کې یې. غواړې چې غټ سې چی شي سې؟ غټ سم چې زه خپله مې اوس کوچنی یم، یو استاد ته چې زه خپله مې درس اخلم، خپله آینده ته فکر کوم. زه غواړم چې غټ سم خپله دغسې یو هلک له ما چې یو شی زده کړي. داسې نه چې زه به غواړې چې ډاکټر سې، معلم سې، پیلوټ سې، معلم سې، معلم سې غواړې چې معلم سې. خدای پاک دې د ارمان درته پوره کړي زوی، خدای دې د ارمان درته پوره کړي. تاسې هم دعاوې ورته وکړئ دوستانو چې خدای پاک یې د ارمان ورته پوره کړي.